د عامې روغتیا ریاست تر چتر لاندې د ننګرهار په 22 ولسوالیو کې د اوسپنې او فولیک اسید ګولیو د ویش کمپاین درېمه ورځ ده. دغه کمپاین مالی تمویلونکی یونیسف دی او تخنیکی چارې د هدف موسسه پر مخ وړي. د هدف موسسې مسؤل ډاکټر ګل کریمي وایي دغه کمپاین په کال کې 4 ځله ترسره کیږي او هغه ځوان میرمنو ته د اوسپنې او فولیک اسید ګولۍ ورکول کیږي چې عمرونه یې د 10 او 19 کلونو ترمنځ وي. په دې کې منګه ځوان نجونو ته چې عمرونه د 10 نه تر 19 کلن پورې دي هغه ته منګه آیرن فولیک اسید ټابلیټ هر انجونې ته 10 دانې ورکو د یو کوارټر لپاره یا یو روبې لپاره. نو دا ګولۍ هفتهوار خوړل کیږي، په هفته کې به یو دانه خوري او هدف مو دا دی چې ځوان انجونې د کمخونۍ څخه وژغورو. نوموړی زیاتوي فولیک اسید او د اوسپنې ګولۍ تقویتي درمل دي او تر ډیره جانبي عوارض نه لري. کریمي د غرض د فولیک اسید او اوسپنې ګولیو په تړاو د عامه پوهاوي د کمپاینونو د ترسروي خبره کوي. منګه نیوټریشن پروموټران هم لرو او خپل از منګه ماسترنران دي همدارنګه همدغه سی دبليو یا روغتيایي کارکونکي روغتيایي رضاکاران دا ټول مخکې له دینه چې کمپاین شروع شي منګه یو دفعه ټول خلکو ته آګاهي ورکوو. هلته مجالس نیسو السی شورا ده السی شورا راغواړو هغوی سره مجالس نیسو چې په هغې کې قومي مخور دي. همدارنګه منګه حج اوقاف ته یو مکتوب لیږو چې هغوی په مساجدو کې دغه اعلانونه وشي چې کمپاین دی او دغه ګولۍ توزیع کیږي او د ګولۍ دغه ګټې لري او باید تاسې وخورئ. د معلوماتو له مخې ننګرهار کې دغه کمپاین د قوس میاشتې په 19 نیټه پیل شوی و او نن یې وروستۍ او درېیمه ورځ ده.